محترمو د شپږو جلیل القدر صحابو د لاس لیکنه ده چې په خپل مبارکو لاسونو باندې لیکلي دي. الله اکبر. دا صحابه غزوة العشير ته تلل او هلته په ګټو باندې دا لیکنه کړې ده. تقریبا صحابي الحارث بن عبد المطلب خپل رضی الله عنه تاریخ سره لیکلی ده چې دا په 9 کې هجري کې، یعنی تقریبا 1315 کاله د دې لیکنې کېږي چې دا لیکل هغه کړي دي. او یقینا چې د انسان احساساتو سره ژوند کېږي او هغه تیر نبوي او د برکتونو نه او د خیرونو ډکه زمانه او وخت سړي ته راپه یادوي. د دغې ورور چې دا لیکنه ویلې ده تاسې خپله ورته غوږ شئ چې بیل بیل صحابي نوم یادوي او د هغې لیکنه بیانوي. في ذهابه إلى غزوة العشيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقع هنا أقدم نقش إسلامي مؤرخ حتى الآن في المدينة المنورة، وهو لأبي المطلب الحارث بن المطلب، وله نقش آخر هنا يقول في نقشه هذا: اللهم اغفر للحارث بن المطلب فإنه يشهد أنه لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك. وكتب في سنة 79 رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نقش عبد الله ابن طريف الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو النقش 15 له. يقول فيه: بسم الله، أنا عبد الله ابن طريف الجهني أشهد أن محمد رسول الله وعبده، أوصي بتقوى الله. وهنا نقش أظنه نقش شعري يقول فيه: يا أيها الناس الذين هداهم بمحمد رب العباد وأنعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا نقش حفيد أسيد ابن جارها الصحابي رضي الله عنه يقول فيه: بسم الله، أنا أبو عبد الله. نو عزتمندو ټولو به کې د الله د وحدانیت ګواهي ورکړې ده چې زه ګواهي کوم چې لایق یو دی، حقدار د عبادت بل نشته دی. همدغه رنګې نبي وسلم دا د الله پیغمبر او رسول دی. همدغه رنګې یو صحابي په هغې کې عبدالله ابن طریف الجهني په هغې کې په تقوا باندې وصیت کړی چې تاسو د الله نه ویرېږئ او تقوا وکئ. نو الله دې وکړي چې د دې لیکلو په اورېدلو او کتلو سره ستاسو سینې او سترګې په ایماني احساس سره یخې شوي وي.